ریاست تصدی ملی بس فعالیت‌هایش را در کابل و ولایت‌های دیگر کشور دوباره آغاز کرده است. مثلا در تصدی ملی بس میگویند که اکنون 100 اراده موتر بس مسافربری در کابل فعال شدند. با این حال باشندگان پایتخت این کار ریاست تصدی ملی بس را می‌ستایند و خواهان ترمیم ایستگاه‌های موترهای بس در کابل نیز هستند. این موترهای بس مسافربری ریاست تصدی ملی بس هستند که پس از 6 ماه دوباره فعال شدند. مسئولان تصدی ملی بس میگویند که در حال حاضر 100 موتر بس مسافربری در این تصدی فعال ساخته شدند. ریاست تصدی ملی بس تعداد 100 اراده موتر خود در مرکز و 32 اراده را در ولایات کشور آماده بهره برداری کرده که امروز رسما پروسه افتتاح میشه. در لاین های شهری برتان قسم نام بردم که فعالیت ما ساعت 6 صبح الی 6 شام به شکل نرمالش مطابق پروگرام مرتب شده. شرکت ملی بس الحمدلله بسیار زیاد امکانات به دست خود داره که ما سرش برنامه‌های زیاد داریم که بدون از اینکه از وزارت مالیه اینا کدام پول اضافگی نیاز داشته باشند از خود امکانات خود شرکت ما میتونیم که سبسایدی برای ترانسپورت شهری برای ملی بس بدیم. رئیس این تصدی میگوید که آنان میکوشند تا بهای کرایه های موترهای بس را نیز اداره کنند. دغه شرکت بل عمده هدف سیده لوړی بای کنټرولول دي تر څو د ښار د ترانسپورت لوړی بای کنټرول کړي او دریم د ښار ګڼه ګوڼه کمه کړي. با این حال باشندگان پایتخت این کار تصدی ملی بس را ستایش می کنند. ملی بس بسیار خوب است به خاطر اقتصاد کشور و همچنان رابندی بسیار کم میشه. اگر فعالیت دوباره آغاز شود مردم ما بسیار آسوده میشن، بسیار سهولت میشه برشان. روزگار مردم ما بسیار خراب است. ملی بس کار شد فعالیت کنند که مردم بتونن به چیز ناچیز به وظیفه و کار خود بتونن رسیدگی کنند. مسئولان در ریاست تصدی می‌افزاید که از میان 1049 بس مسافربری این تصدی تنها 100 اراده در کابل فعال هستند و 32 اراده دیگر در ولایت‌های گوناگون کشور فعالیت دارند، اما بس‌های دیگر به علت مشکلات فنی غیر فعال هستند. در همین رابطه بیشتر صحبت می داشته باشیم با مهمان برنامه محمد ایوب محمدی، سرپرست رئیس شرکت ملی بس. اینجا در استودیو با من هستند. آقای محمدی سلام، خوش آمدین به برنامه. بر اساس گزارش‌ها ریاست ملی بس فعالیت‌های خود را از سر گرفته، میشه در این مورد بیشتر بگویید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د طلوع نیوز ټولو کارکونکو، لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملی بس له څه وخته وروسته یو ځل بیا په فعالیت پیل کړی ده. الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د محترمو مشرانو په ځانګړې توجه سره دغه فعالیت له څه وخت وروسته بیرته په فعالیت باندې پیل وکول. درست. آقای محمدی، به چه تعداد ملی بس ها فعال شدن و متباقی در چه وضعیت هستند؟ الحمدلله سل بسونه موږ د کابل ښار ته وایستل، دا فعال سول او 22 بسونه په ولایاتو کې فعال دي. موږ د همداشان نور بسونه په نږدې ورځو کې کوشش کوو چې ډیر بسونه د شریعتو د غوښتنو سره سم موږ ښار ته وباسو. کوشش مو دا ده چې په نږدې ورځو کې زیات نور بسونه هم وباسو، خو دا چې تیر نظام کې دا بسونه ډیر زیات خراب شوي وو او زما راتګ هم نوی وو، تقریبا نن مې اومه ورځ وه، نو دغو ډیر زیات کار غوښتل او د ولسونو غوښتنې ډیرې زیاتې وې او د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو هم ترحم په ولسونو همدا و چې اقتصادي وضع د خلکو ټیټه ده، اقتصاد خراب ده، باید د هغوی په خدمت کې دا د هغوی حق ده، باید ملي بسونه وباسي. نو په لومړي قدم کې موږ 100 بسونه د کابل ښار او 22 بسونه په ولایاتو کې فعال لرو. درست. آقای محمدی، فکر میکنین 100 اراده ملی بسی که حالا فعال شدن و فعالیت آغاز کردن در شهر کابل، با این نفوذی که در شهر کابل ما و شما میبینین، فکر نمیکنین که کافی نیست؟ هو په دې کې هیڅ شک هم نشته، دا ډیر کم دي. موږ کوشش کوو چې دا شمیر څو چنده ته ورسوو. کوشش مو دا ده چې حتی دا شمیر 500 دانو ته د کابل ښار ته یوازې ورسوو. خو دا چې ملي بسونه ډیر زیات خراب دي،
او د تیر نظام کې دغو ته هیڅ توجه نه وه سوې. اکثره داسې خودکفا پرېښودل سوې نه وه دا اداره. د دغه جایدادونه چې کوم وو هغه غصب سوي وو. اوس مو فعلا کوشش همدا ده چې دا ملي بسونه نور هم آماده کو. هیڅ کله دا خو هیڅ د دې شهر سره د اصل بسونه کفایت نکوي. کوشش مو همدا ده چې نور هم ډیر زیات برابر. درست. آماده کردن بس های متباقی چقدر زمان خواهد گرفت؟ انشاءالله ډېرې کمې ورځې به وغواړي ځکه چې موږ کوشش کوو د مالیې وزارت او د ترانسپورټ وزارت په همغږۍ باندې چې دا فاتې بسونه هم تیار کو، د هغو لپاره پرزجات خرید کو له بازاره او هغه فعال کو. انشاءالله لنډې ډېرې کمې ورځې به درست. این ملی بس ها در کدام مسیرها فعال شدن آقای محمدی؟ فعلا په څلورو مسیرونو چې خیرخانه ده، کارتینو ده، کوټې سنګي ده او شهرک خراسان ده. په همدغو څلورو مسیرونو باندې موږ اوس ملی بسونه ایستلي دي او د نورو هم کوشش روان. در مورد ایستگاه های موترهای ملی بس هم میشه بگوین چقدر این ایستگاه ها ترمیم شده و چقدر نیاز به ترمیم دارن؟ نو دا چې زه نوی راغلی وم او اولیت مو د همدغو بسونو ښار ته ایستل و، نو دا ملي بسونو دا کومې ځایونه چې جوړ سوي دا د ښاروالۍ لخوا جوړ سوي دي او دا تر اوسه پورې د ملي بس ادارې ته رسما سپارل سوي نه دي. کوشش مو دا ده چې په ډېرو په کم ورځو کې دا موږ ته وسپارل سي او دا فعال وساتو. درست. آقای محمدی ممکن شما هم در جریان باشین در گذشته ملی بس ها خیلی وضعیت ناگوار داشتن. مشتریانی که در این موترها سوار می شدن خب در ضمن این که چوکی ها مشتری ها می داشتن در خود موتر هم خیلی مسافرها زیاد می بودن از حدی که حتی دیگر جای نمی ماند. برای نظامی بر رفع این مشکل شما چی برنامه روی دست گرفتین؟ دا چې ملی بس شرکت سي ده لکه مخکې چې مو وویل دا د خدماتو په خاطر وړاندې کیږي. د ولسونو حق همدا ده چې دوی ته خدمت وړاندې سي. خو په تیر نظام کې دوی کوشش کول چې ټول مصارف دي بس په خلکو باندې پوره کړي. انشاءالله موږ دغه ته ترتیب جوړ کړی ده. ملي بس به خامخا تاوان کوي، هغه به نورو رفو ته ضرورت لري چې د مالیې وزارت زموږ سره وعده کړې ده. همداشان موږ یوه خودکفا اداره ده، ډېر زیات جایدادونه لري، خو دا چې مخکې د خلکو په لاس کې وو اوس مو هغه تر ډېره پورې انشاءالله ترلاسه کړي دي. نو موږ خودکفا اداره ده، کوشش کوو چې د هغو د راحت په خاطر باندې یوازې په دغو چوکیو کې خلک ځای په ځای کو او ډېره ګڼه ګوڼه جوړ نه کړو تر څو چې د خلکو وخت هم ضایع نه سي او دا ملي بسونه هم خراب چطور اینمی عملی خواهد شد؟ چطور علمی کسایی که در موترها سوار میشن تنها فقط باید با مو چوکی ها اینا بنشینن و از مو چوکی ها استفاده شد؟ اینمی برنامه چطور عملی خواهد شد؟ دا فعلا خو ملي بسونه کم دي په ښار کې، خو په راتلونکي کې کله چې ملي بسونه زیات سي، اوس د خلکو ضرورت زیاته، ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک نه مني چې کله چوکیانې ډکې سي دوی نه مني چې ترېنه کښته سي، نو هغه په منځ کې هم درېږي. خو یوازې یو خبره کوم دا چې خویندې د افغانستان ډېرې معززې دي، هغوی که ووایم چې هغه ملکې دي او اسلامي امارت په ټوله کې هغو ته ډېره زیاته توجه کړې ده. نو فعلا موږ قاطع امر همدا ده چې یوازې د شا طرف دی هغه یوازې چوکیانې دي زموږ خوند ورته خالي سي، هغه که خالي وي هم څوک دې نه کښېنول کېږي تر څو چې په لارې کې که چېرته پیدا سي هغه دې وخېزول سي او هېڅ کله به د ښځینه په بس کې درېږي نه، او که چېرته نارینه کم ودرېږي فعلا پروا نه لري ځکه چې ملي بسونه کم دي او د خلکو غوښتنه ډېره زیاته ده. درست. در قسمت کرایه بس ها هم میشه بگوین چطور است؟ نو ملي بس خو کرایه ډېره کمه ده. موږ فعلا 15 افغانۍ د هغو مسیرونو لپاره چې هغه یوازې یو هغه لري استادگاه لري د هغو لپاره 15 افغانۍ ده. قسمت عبور و مرور مشکلات زیاد است، ازدحام مردم بیشتر است. فکر نمیکنین در صورتی که این ملی بس ها هم تعدادشان فعلا 100 اراده است اینمی ازدحام بیشتر شود؟ نو یو هدف د ملي بس حقیقت هم دا ده چې ګڼه ګوڼه کمه کړي، خو دا چې فعلا ملي بسونه کم دي رښتیا هم دا ګڼه ګوڼه په خپل هغه سره کمولی نه سي فعلا. نو کوشش مو دا ده چې موږ ملي بسونه زیات کړو تر څو ملي بسونه زیات سي او ښار ته ډېر ووځي او ګڼه ګوڼه کمه کړي او د خلکو همداشان خلکو ته خدمات لکه سوړ سي شای په هغه ډول باندې ورسیږي. در چقدر مدت زمان شما تانستین که نمی 100 اراده ملی بس را فعال بسازین؟ کوشش مو دا ده چې ډېر ژر سي،
موږ رسمیات نه پیژنو. که رښتیا درته ووایو موږ په 8 بجې ځان رسوو، کله کله موږ تر 5 بجو همالته پاتې سو، او حتی په دې باندې موږ ډېر فخر کوو که چېرته موږ د شپې کار وکوو هم، ولې دا د نظام او د دغه ولس په موږ باندې حق ده او د دوی حق په همدغه ډول لکه څوړ چې ښایي موږ ادا کولی نه سو. دا موږ یو مسؤلیت بولو، دا هیڅکله موږ په امتیاز په ډول قبول کړی نه ده. نو کوشش مو ډېر د ډېرو لنډو په ډېرو کمو ورځو کې به انشاءالله دا فعال سي. خو دا چې د فرضو کمښت ده ډېر زیات کمښت ده او هغه پرزې لکه څوړ چې ښایي دلته پیدا کېدلی نه سي، نو د دغه د خرید لپاره موږ کوشش کوو چې ښې با کیفیته پرزې پیدا کړو و ملی بسونه ورباندې جوړ. آقای محمدی، خب شما گفتین پلان از زیر دارین که ازدحام بیشتر نشده داخل موترها، امو قدر تعداد که چوکی ها هست در امو قدر باید اینا افراد اشخاص را سوار بکنن. اگر از نمی کار سرکشی صورت بگیره شما چی گفتنی برای درایورها و کسانی که هستن در موترها دارین؟ زه په ټوله کې ډرایورانو همداشان کلینرانو او شاریانو ته وایم ملي بس د افغانستان ملي شتمني ده. دا د دې شتمني ساتنه وکوئ، کوشش وکوئ چې په دې کې ازدحام جوړ نه سي او دا په ځان باندې فرض وبولئ، ځکه چې دا د بیت المال مال ده، د دغه سره خیانت مه کوئ. نو کوشش مو ډېر همدا ده چې هغوی پوه لومړی هغو پوکو هغو فکر دې ته جوړ سي چې دا ملي شتمني ده، د بیت المال مال ده، باید له دغه سره خیانت ونیسي. دا په اصل کې یو ډول خیانت دی چې دی د ملي بس سره کوي. خو دا چې زموږ ډرایوران وایي چې خلک نه مني ولې ګڼه ګوڼه زیاته ده او فعلا ملي بسونه کم دي، په همدغه خاطر باندې فعلا مو یوازې نارینه‌و ته اجازه ورکړې. خب در اون صورت هم اگر مردم نمیپذیرن هم و بیشتر از تعدادشان، در اون صورت هم خب سبب آزار و اذیتشان خواهد شد. هو دا چې خلک کله کله خلک نه مني نه چې شاته سي ملي بس ډک وي نو دوی ازدحام جوړوي په اولو سرو کې. خو موږ خپلو موټروانانو ته دا هغه کړی ده، هدایت کړی ده چې په لار کې کله چې ملي بس ډک سي او په لار کې خلک ولاړ وي او ملي بس ډک وي نو تاسې به ورته دروئ نه، او که چېرته هلته په اولو سرو کې دا خلک وخیږي نو د دغو لپاره بیا نکیگی لاره نسته. خب درست است که شما میگن در نخست 100 اراده موتر است و به می حد است امکانات شما که فعلا فعال ساختن. درست است که در این زمینه برنامه مشخص نیست، ولی در آینده ها اگر ملی بس های بیشتر فعال شوند بر از این رفع مشکل شما برنامه مشخص خود داشتن؟ انشاءالله. نو خامخا دا مشکلات قبال کوو، دا د ولسونو خدمت ده او دا په موږ حق ده، دا د ځان فریضه بولو لکه مخکې چې مې هم وویل. نو د دوی د دغه حق د ادا کولو په خاطر موږ ډېر زیات کوشش کوو، ډېر زیات کوشش کوو، لګیا یو شپه ورځ مو په ځان وکړې ده، مشرانو دغه ته ډېره زیاته توجه کړې ده، ډېره زیاته توجه ده چې تر څو دا ملي بسونه نور هم فعاله کړي. تشکر آقای محمدی، ممنون که در برنامه حضور پیدا کردین. خیر اوسئ، مننه، خیر اوسئ.